ولسمشر محمد اشرف غني د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د چې دغه د لوړې مراسم څنګه ترسره سول، چا پکې برخه اخیستې وه، ټول جزئیات را سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. محمد اشرف غني د دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه به د راتلونکو 5 کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر وي. د ملي یووالي حکومت چې د تیرو ټاکنو پر مهال رامنځته شوی و نور ختم دی. ولسمشر غني چې په ولسمشریزو ټاکنو کې تر 50 جمع یو زیاتې رایې ترلاسه کړې وې، د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري بریالی اعلان کړی شو چې نوموړي نن رسما یو ځل بیا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ولسمشر غني د لوړې مراسم چې په ارګ کې جوړ شوي وو، د ډیرو هیوادونو سفیرانو، ډیپلوماتانو، سیاستوالو او نور استازو پکې ګډون درلود. ویل کېږي چې په دغه مراسمو کې 4,000 کسانو ګډون کړی دی. د ولسمشر غني د لوړې مراسم چې نن 11 بجې ترسره کېدل، خو وروسته وویل شول چې یاد مراسم به تر غرمې وروسته ترسره کېږي، چې 3 بجې د ولسمشر غني د لوړې مراسمو ځای ته په راتلو سره سم پیل شول. بل لوري ته ویل کېږي چې عبدالله هم د همشموله حکومت د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم په سپیدار ماڼۍ کې نیولې دي، چې هغه به هم د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو همدغه ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ تر لا ډیرو خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره واوسئ. تر بیا ښه وخت.